चोर 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 बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम د ټولو ملګرو ډیره مننه چې کوم ملګري په 60 میسج باندې دلته راغلي دي. بیا اولنۍ خبره دا کوم نن چې د الله تعالی ډیر شکر گزار یم. الحمدلله د الیکشن په هغه اخیری وخت کې ما د الله تعالی شکر ادا کړی او شکرانه مونږ مې کړی او انشاءالله ډیرو ملګرو به کړی. او دویم نمبر د پاکستانی عوامو د هغوی مشکور یم چې په عمران خان باندې غیرت وکړو او لعنت ویم په الیکشن کمیشن باندې او په دغه موجوده چې کم منډیټ باندې د عوامو په منډیټ چې کومه ډاکه شوې ده. لیکن زه دا پیغام ورکوم چې څنګه په 8 فروری باندې د خلکو وښودله دې ټول دنیا ته او دې ټولې نړۍ ته چې الحمدلله پاکستانی عوام هغه د عمران خان په ناره باندې روزي او د عمران خان څخه ولاړ دي. انشاءالله چې کم زمونږ په منډیټ باندې شا ډاکه کړې ده کوم غلو انشاءالله چې دا به واپس منګه اخلو تر هغه وخته پورې به منګه نه په قرار یو. کسان یو سیټ لګا ټول شاته دا شاته چې کوم کسان دي مخې ته راشي. محترم ملګري ډیر دي خپله خبره به کوي. خدا یو خبره یاد ساتئ چې تر څو پورې خپل حق موږ نه حاصل کړی تر هغه وخته پورې به موږ په قلار باندې نه کینو چې تر څو پورې عمران خان د جیل نه رها شوی نه وي تر هغه وخته پورې موږ په قلار باندې نه کینو او تر څو پورې چې عمران خان بیا وزیر اعظم نه راغلی تر هغه وخته پورې په قلار باندې نه کینو. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. د پاکستان تحریک انصاف ورکرانو او زه سلوټ کوم د پاکستان د تحریک انصاف ورکرانو ته په دواړه لاسه باندې چې په دې کرایسس کې دوی کومې سختې برداشت کړې کوم ظلم جبر په دوی باندې وشو او په هغې باندې د دوی حوصلې کمزورې نه شولې او هماغسې متحد ودرېدل او چې ویلي حق یې وکړل. بلکل د تحریک انصاف ورکران د داد مستحق دي چې هغوی باري منډیټ خپل لیډر له ورکړو او د خپل هوټ حفاظت یې وکړو. نیم حکومت زموږ سره دی او نیم باندې دوی د ډاکې اچولو کوشش کوي خو د تحریک انصاف نوجوانان ورکران بوډاګان مشران د هغوی چې کومه دی حوصلې مضبوطې دي او خپل حق هېڅکله هم چاته نه پرېږدي که دوی هر څومره د ډاکې کوشش وکړي خو انشاءالله خوشخبري درته سناوو په راتلونکو څو ورځو کې زموږ منډیټ به موږ ته میلاویږي او حکومت به زموږ جوړیږي. جنیدي صاحب یو خبره وکړه یو لفظ استعمال کو دا کم الیکشن چې شوی دی دغه لفظ په دې داندلی دې ته موږ نشو ویلی داندلي ډېر ورکوټی لفظ دی هغه یو لفظ استعمال کو چې ډاکه شوې ده. بلکل دا د ډاکې سلسله چې کله انتخابات لا اعلان شوي نو د هغه وخت نه دا ډاکه په مختلف شکلونو کې شروع وه. کله چې د تحریک انصاف امیدواران مخې ته رالل د هغو خلاف به 3 MPO کړ کېدله هغه به جیلونو کې اچول کېدل هغه به اوچتېدل د کورونو نه. دغه رنګې چې کله د هغو کاغذونه جمع کېدل شروع شو د هغو تجویز کننده او تایید کننده بیا په هغو باندې ډاکه شروع شوه هغو به اوچتېدل. په دریم صورت کې ډاکه چې کله د PTI نه په یو معمولي تکنیکي بنیادونو باندې د هغو نه نشان واخیستی شو چې هغه دا بلکل په جمهوریت کې یا په سیاست کې یا په الیکشن کې دا ممکنه نه ده چې ته د پارټۍ نه یو نشان والې دغه الیکشن چې کوم بنیاد باندې دغه نشان واخیستو تاسو ګورئ چې کومې پارټۍ دغه انټرا پارټي الیکشن په صحیح طریقې سره کړی دی د هغې باوجود یو قسم نشان هم PTI ته ورنه کړی شو. دغه رنګې اخري ډاکه چې کومه ووالې شوله پام 45 دا په الیکشن په ریزلټ کې یو بنیادي کردار ادا کوي او هغه پام 45 چې دغه نه په دغه چې مخې ته راشي بیا داندلي ناممکنه ده او د هغې باوجود پام 45 یو طرف ته کړی شو او پام 47 چې ډایرکټ نتیجه اورول کېږي په هغې ډایرکټ چې کوم کسانو ووټونه ګټلي وو د هغه ووټونه د بیلاتو کس پسې واچول او چې کوم درېیم او څلورم نمبر راغلی وو هغه یې په پام 47 کې په اول نمبر راوستل. نو دا د ډاکې
چې کومه طریقې واردات دي د دې تاریخ نه د سبق واخیستل کېږي چې دا ډاکې الیکشن باندې بیا اچوي 50 کاله وړاندې دا ډاکه په 1970 په الیکشن باندې واچولې شوه نو څه وشو په ریزلټ کې سقوطي ډاکه راغله چې بنګلادیش د پاکستان نه جدا شو که دا ډاکه د دې صحیح تحقیقات ونه شو او صحیح منډیټ د عوامو واپس نه شو نو چې کېدای شي د بنګلادیش په صورت کې موږ ته یو نوی تقسیم راشي نو د دې نه دی او بله خبره زه دا کومه چې پاکستان چغې والې د پاکستان عدلیه ته چې دا آرو الیکشن دا آرو موږ نه منو دا عدلیې د لاندې الیکشن وشو د هغې باوجود هغه آرو ثابته شوه نن پاکستان د شرم خبره ده چې هغه آرو ډایرکټ په همسایداري جاري کړله او د پاکستان منډیټ باندې ښکاره ټاکه واچوله عمران خان په جیل کې صرف په دې وجه باندې اچولی شوی دی چې د پاکستان د جوړېدو نه پس په دې وطن کې د جمهوریت سره کډوال شروع په دې وطن کې د آئین او د قانون سره کډوال شروع په دې وطن کې د عوامو رایې داسې به خرڅېدلې او داسې به خرابېدلې لکه د ټیپرو په شان ته د هغه یو ګناه هم نشته دی نن که تاسو وګورئ په پاکستان کې د دې نه مخکې چې دا کوم الیکشن په دې ځای کې به کېدلې مخکې نه به خلکو ویلې دا پلانکي له ورکوي دا ډګري له ورکوي د پاکستان تحریک انصاف نوجوانانو تعلیم یافته طبقې هغه ټولې خبرې د خاورو سره میلاو کړلې نن که دې ځای کې موږ ولاړې دا څومره ورکران دي په دې ځای کې صرف په دې ضلع مومند کې تاسو وګورئ دومره وټه دا کوم چې اچولی شوی دی دا په دویم او په درېیم او په څلورم چې ټول لا جمع کې هغې ته نه رسېږي عزیزانو موږ چې کومه فیصله عمران خان کړې ده د هغې پورې به ولاړې انشاءالله العزیز په یو صورت هم ترې نه په شا کېږو او یو خبره کوي دا زما د ملګرو خبرې وکړلې ډاکې واچوله دا اوښې په بډه کړی دی اوښه نو دا تعلیم یافته خلک دی د دوی نه څوک سپک هم نشي په بډه کولې اوښو ډېره غټه خبره ده انشاءالله العزیز څو پورې چې عمران خان را خلاص شوی نه وي څو پورې چې په دې وطن کې د آئین او د قانون عملداري نه وي راغلي او څو پورې چې د یو حلقې یو رایې ته احترام نه وي راغلی د هغې پورې به انشاءالله العزیز په دې روډونو باندې موجود وي مرګرو زه تقریر کول نه غواړم د ټولو نه مخکې دلته چې زموږ کوم سیکنډ تھرډ لیډرشپ ولاړ دی چا چې په دې الیکشن په دې ګټه کې موږ سره منډې وړې دي د هغوی ټولو شکریه ادا کوم دویمه خبره دا ده چې الیکشن موږ چې څنګه د تبادلې اکثریت سره ګټلې دغه رنګې حالات او صورتحالو خو بهرحال موږ دلته چې کوم پولینګ ایجنټان او کوم زموږ ملګري هغوی ښه غټه بهادري کړې ده بله خبره چې موږ الیکشن ګټلی دی الیکشن به انشاءالله موږ واپس اخلو زموږ وزیر اعظم چې چا له موږ ووټ ورکړی و چې دا به د جیل نه راوباسو انشاءالله هغې پورې به موږ دا جدوجهد جاري ساتو چې هغه هم د جیل نه عموما عوام ته او د زړه د کومې نه مبارکباد ورکوم او هغوی ته د هغوی شکریه ادا کوم چې دومره په باري مارجن د عمران خان سره چې کومه د همدردۍ هغه اظهار هغه په 8 فروری کړی دی انتهایی دا د فخر خبره ده د ټول مومند دپاره چې عمران خان سره موږ د سچه همدردۍ او په بنیاد باندې هغه له ووټ ورکړو او د هغه دلته چې کوم د هغه کینډیډیټ و هغه هم په باري اکثریت سره کامیاب کړو باقي خبره دا ده ملګرو لکه څنګه چې جاوید صاحب ویله چې زموږ کوم په ټول پاکستان کې زموږ همدغه شانته ریزلټ و خو د بدقسمتۍ نه دغه خلکو چې کومه دی زموږ ریزلټ چینج کړی دی نو زه دغه مقتدر خلقو ته وایم چې واپس موږ له خپل هغه زموږ چې کوم منډیټ دی د عوامو هغه موږ ته واپس کوي که واپس نه شو نو دا د احتجاج سلسله به د تر بولانه پورې انشاءالله ګرانو عزتمندو دا نن چې کوم زموږ احتجاج دی دا د ملک په سطح باندې د پاکستان په سطح باندې چې کوم عوامي منډیټ دی او د عوامو رای چې کومه ده د تحریک انصاف په حق کې کومه راغلې ده د هغې خلاف چې کومه دی الیکشن کمیشن او دغه ټولې ادارې چې کومه دی په دې ډاکه اچولې ده د تحریک انصاف په دغه منډیټ باندې د دې خلاف نن موږ دلته چې کومه دی په دې میا منډۍ کې چې کومه دی احتجاج کوو د پاکستان تحریک انصاف بانی چیرمین جناب عمران خان په وینا باندې خو د هغې نه مخکې
زه یوه خبره کوم او هغه د دې ایشو سره ریلیټډ نه ده. بله ورځ چې په ګوجرانواله کې زمونږ کوم عثمان خیل ځوان چې کومه دی خوشحال هغه انتهایي بېدردۍ سره قتل شوی دی. من دا خبره کوو چې دا هغه پاکستان نه دی. انشاءالله تعالی عوامي مینډیټ را روان دی، د تحریک انصاف حکومت را روان دی. د یو ظلم بدل باخلو، د یو ورکر د یوې اینې قطعې بدل باخلو انشاءالله. ګرانو عزتمندو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې د ضلع مومن عوام ته خراج تحسین پیش کومه. د پاکستان تحریک انصاف د دې ضلع هر یو ورکر ته خراج تحسین پیش کومه چې په دې ضلع کې کم 3 سیټونو باندې انتخابات وو چې په هغې کې 2 صوبایي سیټونه او 1 قومي سیټ او د ضلع مومن عوام په شمول د پاکستان تحریک انصاف یو ورکر فیصله چې کومه ده د تحریک انصاف په حق کې راغلې ده او په ضلع مومن کې منګه کلین سویپ کړی دی او 1 سیټ چې کومه دی هغه زمونږ نه خلاف نه دی تللی. 3 سیټونه د ضلع مومن عوامو د پاکستان تحریک انصاف په حق کې فیصله کړې ده. موږ دا خبره کوو چې زمونږ کمې په نیمایي کې پالیسۍ کم ترقیاتي کارونه په نیمایي کې ودرېدلي وو هغه کارونه به شروع کېږي چې کوم مخالفینو نه غوښتل چې تحریک انصاف دې دغه کارونه وکړي، دغه ترقیاتي منصوبې دې وکړي. انشاءالله ستاسو ټولې منصوبې به شروع کېږي، ستاسو ټول کارونه به کېږي. خو موږ دا خبره کوو چې موږ ته کومه موقع عوامو راکړې ده. ریاست ته پکار ده، الیکشن کمیشن ته پکار ده، PDM ته پکار ده چې د عوامي مینډیټ دا حق چې کومه دی دا تسلیم کړي او په پاکستان باندې د تحریک انصاف د دې مینډیټ احترام وکړی شي. موږ دا خبره کوو په ټول پاکستان کې 185 سیټونو باندې چې کومه دی تحریک انصاف کامیاب شوی دی او دغه PDM سره د الیکشن کمیشن یو ځای شوی دی او زمونږ نه 15 سیټونه پټ کړي دي. زمونږ احتجاج تاسو ته یاد وي چې کله عمران خان د 4 حلقو خبره شروع کړه چې په دې کې دانلې شوې ده او هغه د 4 حلقو خبره سرته ورسوله. موږ دا واده کوو چې د تحریک انصاف دا ورکران که موږ د 4 حلقو تپوس کولی شو نو موږ د 15 حلقو تپوس هم کولی شو انشاءالله. دا عوامي مینډیټ چې تر څو پورې تحریک انصاف ته واپس ملاو شوی نه تر هغه ساعته پورې به زموږ د هر یو ورکر دا احتجاج او دغه جلسې او دا جلوسونه دغه حساب له شروع وي او انشاءالله تعالی موږ دا خبره کوو چې زموږ مینډیټ دی هغه دې تسلیم کړی شي او جناب عمران خان چې د ملک ورله مینډیټ ورکړی دی، عوامو مینډیټ ورکړی دی، هغه دې د وزیر اعظم په جامه کې چې کومه دی د جیل نه راوکړی. زه د خپلو ورکرانو د ټولې ضلعې د مشرانو د کشرانو او زمونږ چې دلته په دې منډۍ کې څومره په دې بازار کې عوام موږ ته ولاړ دي د ټولو ډېر زیات مشکور یم چې په شارټ نوټس باندې چې کومه دی هغوی دلته زمونږ په دې احتجاج کې شامل شو. موږ ورله دا یقین او دا باور ورکوو انشاءالله تعالی چې دا جنډه او د دې جنډې خاوندان دا به ستاسو د خدمت ته شپه ورځ ولاړ. ډېره مهرباني، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. دعا وکړئ په جمع اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وصلی وسلم. تاسو دې خدای پاک ډېر خوشحاله کړي او الله تعالی دې موږ حق باندې چې چا ډاکه کړې ده خدای پاک ته دې زموږ حق موږ له واخلي. عمل خدای آباد کړي، دا وطن خدای آباد کړي، عمران خان رهایی نصیب کړي، خدای وزیر اعظم یې راولي، د هغه مخالفین الٰه العالمین مخ د ځمکې نه ورک کړي چې د عمل پاک شي. وصلی الله تعالی